سلامونه او نګهیل ملګرو په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ صحت په جامو سنبال وئ بلال زه یوټیوب چینل ته ښه راغلاست نن موږ او تاسې د دې خبرې کوو چې ټریډینګ دی څه شی او په دې سفر کې موږ او تاسې مکمل د ټریډینګ په الف ب ت شروع کوو تر ایډوانس لیوله باندې وړاندې خبرې کوو چې څنګه موږ او تاسې په دې صنعت کې په اسانۍ خپله لار پیدا کړو ډېر په سمپل ساده طریقه باندې خپل سفر شروع کړو ګټه ترې واخلو نو لومړی تر ټولو مهمترین څیز دا ده چې موږ او تاسې د ټریډ په عمومي معنا باندې ځان پوه کړو چې څنګه موږ او تاسې په ټریډ کې کار کوی شو ګټه ترې اخیستلی شو او استفاده ترې کوی شو نو لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې هم په دې خبرې اترې کړې وي یا په عموم کې په دې باندې ویږو چې ټریډ معنا ده د تجارت یا بزنس صحیح ده کله چې موږ او تاسې هر شی تر سره کوو هغه که آنلاین وي که آفلاین وي فزیکي وي که په آنلاین مارکیټونو باندې نو موږ او تاسې دې ته بزنس ویلی شو نو بزنس موږ او تاسې په عموم کې د یو نوم سره نښلو چې هغې ته ویل کېږي ریسک یعنی که تاسې یو بزنس کوئ نو هغه حتما د ځان سره ریسک لري ولې هر بزنس د ځان سره متفاوت اندازه باندې ریسک لري مثال په ډول باندې په فزیکي بزنسونو کې یا باید موږ او تاسې ایکسپایر شي مال تر څو موږ او تاسې په هغه کې ضرر وکړو یا زموږ او تاسې خدای نخواسته کوم دکان دی یا کوم پټی دی یا کوم څه شته دی هغه باید مثلا اور واخلي ډسټرای شي چې موږ او تاسې بیا په هغې کې ضرر ترسره کړو یا موږ او تاسې مال چې کوم دی هغه خرڅ نه شي تر څو موږ او تاسې په هغې کې ضرر وکړو ولې په ټریډینګ کې بیا آنلاین ټریډینګ کې بیا دا شی مختلف سیستم لري د ځان سره او مختلف معنا د ځان سره لري چې موږ او تاسې په هغې کې بیا د شي په نوم باندې خبرې اترې کوو د ټریډینګ on the online platforms forex industry کرپټو او سټاک مارکیټ موږ او تاسې که چېرته راځو په آنلاین مارکیټونو کې خبرې اترې کوو او کوموډیټیز موږ او تاسې سره دي چې همدا ګولډ او نفت او دا شیان دي چې موږ او تاسې اوس آنلاین ټریډ کوی شو دلته کله چې موږ او تاسې لومړني شیانو باندې خبرې اترې کوو هغه دا دی چې دغه برخه کې موږ او تاسې مستقیما ګټه تاوان کوو ولې په فورکس انډستری کې موږ او تاسې د پیسو کاروبار کوو نو د پیسو په برخه کې ګټه تاوان کوو ان لکه صرافي چې کوو ګټه تاوان مو د صرافۍ په حساب باندې دی هماغه حساب باندې ګټه کوو هماغه حساب باندې تاوان کوو نو کله چې موږ او تاسې سمپل دې معنا پوه شو چې دې په منځ کې تاسې ستاسې مال ور نه اخلي تر څو تاسې تاوان وکړئ ستاسې تصامیم تاسې ته تاوان او ګټه در رسوي نو هر څه چې تاسې تصمیم نیسئ په هماغه اساس به تاسې ګټه او تاوان برداشت کوئ او ګورئ به نو کله چې موږ او تاسې لومړی د سټاک فورکس او کرپټو په معنا باندې خبرې اترې کوو نو لومړی راځو موږ او تاسې د فورکس په معنا ځان پوهوو فورکس چې دی موږ او تاسې دې ته ویل کېږي د پیسو تجارت یا د کرنسیو تجارت یورو یو اس ډي یو اس ډي په یورو ډالر په یو اس ډي جی پی واي جی بی پی جی پی واي صحیح ده جی بی پی یو اس ډي دا موږ او تاسو سره کرنسیانې دي یعنی موږ او تاسې مختلفې کرنسي چې شي کوی شو په عین حال کې ټریډ کوی شو تر څو موږ او تاسې راحته په مارکیټ کې ټریډ وکړو او د مارکیټ نه ګټه واخلو دا موږ او تاسو سره سمپلی ساده دغه قانون دی چې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوهیو او ګټه ترې نه اخلو یعنی هر کرنسي چې موږ او تاسې په مارکیټ کې تبادله کوو د بلې کرنسي په مقابل کې یو حرکت چې ښکته پورته ځي هماغه حرکت کې موږ او تاسې ګټه کوو مثال په ډول باندې موږ دلته راځو یورو یو اس ډي سرچ کوو صحیح ده دا یورو یو اس ډي دا مثال په ډول باندې موږ او تاسې له دې ځای نه سل اپشن لګولی دی چې مارکیټ ښکته تللی شي کله چې قیمت د 1.152 نه ښکته راځي نو ته به ګټه کوي ولې که چېرته تا د دې پوزیشن نه سل اخیستی وي قیمت پورته ځي یعنې په دې معنا چې دا یورو د ډالرو په مقابل کې قوي کېږي نو ته به ضرر کوي نو په همدې حساب باندې ته په ځان دپاره اصول جوړوي او کار او مقررات جوړوي چې څومره ګټه او څومره تاوان وکړي په فورکس انډسټري کې په کرپټو مارکیټ کې موږ او تاسې دوه طرفه ټریډز کوی شو یعنی هم په بای کې ګټه کولی شو او هم په سل کې ګټه کولی شو یعنی مونږ کوی شو دلته یورو یو اس ډي بای کو ګټه وکړو او دلته مونږ کوی شو له دې ساحې نه یورو یو اس ډي سل کو ګټه مونږ او تاسې وکړو دغه ګټه د قیمت د تغییر نه مونږ او تاسې ته راکولی کېږي چې بیا مونږ په دې باندې راتلونکو جلسو کې خبرې کوو چې لاټ سایز څه شی دی او لیورج څه شی دی څومره کار ترسره کېږي او څنګه مونږ او تاسې له دې ګټه اخیستی شو نو مونږ او تاسې په فورکس کې په کرنسیو باندې فوکس کوو چې هغه مونږ او تاسې یورو یو اس ډي جی بي پي جی پي واي جی بي پي یو اس ډي ایو ډي کارت یو اس ډي کارت
یعنی کاناډایي ډالر، استرالیایي ډالر، دا ټول د یو بل په مقابل کې څه کېږي، ټریډ کېږي. او سیم پټرنز په ټیکنیکل انالیسس کې کار کېږي، ولې بیا د پیسو برخه چې کومه ده یا د رسک په ریوارډ برخه یا مومنټم چې کوم یو د هرې کرنسۍ جدا ده، چې ان شاء الله بیا په جلسو کې موږ تاسو په دې خبرې اترې کوو. دویم موږ تاسو سره د کرپټو برخه ده. کرپټو په عموم کې موږ تاسو سره بیت کوین ډیجیټل کرنسي چې موږ تاسو ته وایو، بیت کوین د ایتھیریوم د سول دغه موږ تاسو د تیتر په مقابل کې ټریډ کوو یا د ډالر په مقابل کې ټریډ کوو. دا کوي چې د یورو په مقابل کې ټریډ کوو، کراس ټریډینګ ور باندې موږ تاسو کوي، شو مشکل نشته د په ځینو صرافانو کې د اجازه ورکړي. نو درې موږ تاسو سره چې د سٹاک مارکیټ دی. سٹاک مارکیټ کې موږ تاسو اسهام اخلو. کله چې موږ تاسو سٹاک مارکیټ ته راځو دي کې موږ تاسو اسهام اخلو ساتو. د کرپټو او د سٹاک یو ځانګړنه یو شانت ده. که تاسو سپاٹ ټریډ کوئ نو په سپاٹ ټریډ کې تاسو اسټ اخلئ. نو کله چې تاسو اسټ یا تاسو ملکیت واخلئ دی چې ترڅو چې هغه شی د منځ مکمل نه تللی یا هغه شی ضرر ونه کی، تاسو د شي مالکیت لري، فقط قیمت ښکته سي. نو کله چې موږ تاسو په سٹاک او کرپټو کې سپاٹ برخه باندې ټریډ تر سره کوو، نو په فورکس کې البته سپاٹ برخه باندې ټریډ نه تر سره کیږي. تاسو مجبوري لیوریج بیس کار وکړئ. که په یو په ورم کار کوئ، هغه یو لیوریج باید ځان سره ولرئ ترڅو مبیا اساس باندې کار تر سره کړئ. نو کله چې موږ تاسو یعنی په بک کې باید یو سرمایه ځان سره ولرئ د فورکس لپاره، ولې په کرپټو او سٹاک کې تاسو کوئ شئ یو مثلا د $100 سول واخلئ، د $100 مثلا بیت کوین واخلئ، د $100 ایتھیریوم واخلئ او دا ټول وساتئ. اوس که دا تا چې کوم ایتھیریوم په کوم قیمت اغستې دي، مثلا اوس ایتھیریوم دی په 15,000، سبا ایتھیریوم کېږي په 20,000، ولې تا د 100 په دې قیمت اغستې، ستا 100 په مثلا $400 $300 $500 کېږي. مثال تاسو سول اغستې دي، سول په $100 دی، تاسو یو دانه سول اغستې او سول سبا کېږي په $10. نو تاسو $100 ارزښت چې کوم دی هغه $10 ته راغلی، ولې تاسو بیا هم یو سول د ځان سره لرئ، هماغه د سول قیمت ښکته او پورته کېږي. خپله سول تاسو سره د یو اسټ په شان شته دی. ولې دلته موږ تاسو د یو شي خبره کوو چې د سٹاک او د کرپټو یو فرق دی، هغه دا چې په سٹاک کې چې کوم موږ تاسو کمپنیانو باندې خبرې کوو، دا نړۍ معتبره کمپنیانې په کې حساب کې راځي. مثال په ډول باندې اپل شو، موږ تاسو نویډیا لرو، صحیح ده، او ورسره خوا کې نورې هغه تسلا لرو، مختلف شرکتونه کوکا کولا لرو. دا ټول موږ تاسو کوي شو آنلاین سٹاکس واخلو، یا دې په چې په عام مثال باندې بازار کې سهم بازار کې یو شی واخلو، هغه په ځای انویسټمنټ پکې کوو. کله چې دې اسهام قیمت پورته کیږي، زمونږه شیرز قیمت پورته کیږي او موږ په دې کې ګټه تر سره کوو. مثال په ډول باندې تاسو یو اپل شیر اخلئ په $100 باندې، او تاسو هغه شیر قیمت مثلا د شیر ارزښت چې کوم یو دی هغه $1.5 ته ځي، نو تاسو 500 یو په دې کې نت پروفټ کوئ. چې دا موږ سره د سٹاک مارکیټ کاروبار دی چې څنګه سٹاک مارکیټ کار تر سره کوي. ښه، اوس راځو په دې کې په دې غږیږو چې دغه مارکیټونو کې مخکې د چې موږ تاسو انشو کو څه شی مهم دي. مخکې د چې موږ تاسو انشو کو موږ تاسو ته نالج مهم دی، یا ایجوکیشن نالج چې موږ تاسو وته ویل، دا موږ تاسو ته ایجوکیشن تر ټولو مهمترین څه چې د مارکیټ کې موږ تاسو ته پوهه ده، چې موږ تاسو تعلیم په دې کې لاس ته راوړو، په الف ب ت لک پوه شو ترڅو موږ تاسو ګټه نه واخلو. دغه سیریز چې ما تاسو شروع کړی، زه تاسو ته الف نه تر ی پورې ټول مکمل فری دلته نشم. خپل تمرین کې خپل ځان ور باندې پوه کوي، چاته پیسې په مور کوي، خپل ګټه دینه واخلې، خپل ځان د پاره کار پکې وکړي. ولې وازینه شرط ده هغه سره د ورځې اخر کې ګټي څوک چې کوي شي، څوک چې پیسې ساتل شي، او څوک چې سره خوا کې پوهه لري، او څوک چې کولای شي د مارکیټ ته وخت ورکړي او مارکیټ کې زحمت وباسي. نو موږ تاسو په لومړنیو برخو کې د دې په تعریف باندې پوه شو چې سٹاک او فارکس او کرپټو څه شی دی. موږ تاسو سره چې موږ تاسو په انلاین مارکیټونو کې ځان سره لرو. اوس موږ تاسو کې ګولډ ټریډ کوو، صحیح ده کنه؟ دا د ایکس ای یو یو اس ډي سمبول دی چې موږ تاسو ټریډ کوو. کله چې موږ تاسو ګولډ ټریډ کوو او په ګولډ کې موږ تاسو غواړو کار وکړو، نو کله چې موږ تاسو د ګولډ یو کوم مخفف چې د ایکس ای یو اس ډي په دې نوم باندې موږ تاسو مارکیټ کې دا ټریډ کوو، او دا مثلا خام مواد یې موږ تاسو د کوموډیټیز په نوم باندې په فارکس کې هم ټریډ کوي شو. او اوس مهال د کرپټو ایکسچینجونو هم ایکس ای یو یو اس ډي یا ایکس ای یو یو اس ډي ټي دا سي جوړ کړل، تاسو کوي چې ټریډ کوي او ګټه دینه واخلئ. نو دا موږ تاسو سره چې شه دا موږ تاسو سره د مارکیټ کنډیشن پیژندل دي او د مارکیټ حالات پیژندل دي، څنګه موږ تاسو په کوم مارکیټ کې کار ترسره کوو. اوس شخصا موږ تاسو کار چې ډیر کوو هغه په ګولډ کې ترسره کوو، صحیح ده؟ نو ولې موږ تاسو په هغه کې په ټولو شانو خبرې کوو، څنګه بروکر جوړ کوو، څنګه موږ تاسو
ګټه ترې واخلو، استفاده ترې وکړو. البته بروکر په اړه مو ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه تاسو بروکر اکاونټ جوړولی شئ، څنګه تاسو ځان سره نور اکاونټونه جوړولی شئ. نو ان شاء الله تاسو سره په پلی لیست کې شریکوم، دا پلی لیست کې کولی شئ ټول سره وګورئ او ګټه ترې واخلئ. نو تر بیا ښه وخت ښه چارې. الله حافظ.